ورحمة الله وبرکاتو. دوستانو که د آیفون په شانې طریقه کول غواړئ چې ستاسو موبایل ته څوک ټلیفون کوي، ستاسو موبایل لایټ لګوي، نو بالکل ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو پوره وګورئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. تر ټولو در مخه به د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک درکړی وي، دغه به ډاونلوډ کړئ. دغه چې کله ډاونلوډ کړو نو دا به ووهئ. دا مو چې کله ووهو تاسو ته ښکارېږي، نو تاسو به په دې فلش سیټینګ باندې کلیک کوئ. په دې داسې کلیک وکړئ یو پیره. په دې کله کلیک وکړئ دا تاسو ته ښکارېږي، نو بیټري به تاسو بالکل 0 لیول ته کوئ او فلش لایټ به بالکل تیز کړئ، داسې نیمې ته به یې راولئ او دا به هم لږ تیز کړئ، دومره به دا پوره پرېږدئ. نو دې نه به تاسو وځئ. کله چې ووتئ دا تاسو ته ښکارېږي رینګر موډز سیټینګ، دا به ووهئ. دا چې مو دا تاسو ته ښکارېږي په دې کې هاندي نارمل ماډل، نو تاسو به فلش سایلنټ موډ دا دې کې آن دي په خپله. تاسو ښکارېږي دلته ښایي انیبل فلش آن لایټ آن کال، نو دا په کال باندې آن دی. انیبل فلش آن اس ایم اس، په اس ایم اس باندې هم ځان کوم. انیبل نوټیفیکیشن، په دې باندې هم ځان کوم چې ما څه نوټیفیکیشن راځي. تاسو په دې باندې بیا کلیک وکړئ، که ته په دې نوټیفیکیشن په دې سیټینګ په دې نوټیفیکیشن په دې سیټینګ به بیا کلیک وکړئ. داسې مو چې دا ووه دا تاسو ته ښکارېږي. تاسو د فیسبوک نوټیفیکیشن باندې کلیک کوئ، نو ستاسو ته څه نوټیفیکیشن راځي، نو دا بیا اتومېټک ستاسو موبایل لایټ لګوي او تاسو ته به پته لګي. او که نه به پیکسل ایپ ما سره چې کوم دا دغه دی، که تاسو هر څه وي، که واټساپ وي او که څه وي، که څه شی وي، نو په دې کې تاسو لګولی شئ. کنې به سرچ کې ووهئ دا به تاسو ته درکړي چې کوم نوټیفیکیشن باندې تاسو لګول غواړئ. نو تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.